آیا د پښتنو خاوره څونه اهمیت لري د تهذیبونو حوالې سره؟ مبصر عبدالله خان زما کار چې کوم دی د پی ایچ ډي ریسرچ هغه د سوات په د ارکیالوجي په هسټري باندې د سوات په ارکیالوجي نه دی د سوات ارکیالوجي کله سټارټ شوه چا سټارټ کړه چا پکې کار کړی او د څه مقاصدو لپاره شوی دی د دې نالج پروډکشن یا دا چې کوم ریسرچ شو د دې په شا باندې کومې سیاسي مقاصد نو زما د پی ایچ ډي کار چې کوم دی هغه په دغه حواله باندې تاسو د پښتونخوا د خاورې خبره په چې دا څومره مهمه ده نو زه به لږ مونته کې د دې تاسو دغه لپاره چې د پښتونخوا خاوره ډېره ځانه ده دا په مختلف وختونو کې په مختلفو نومونو باندې یاده شوې ده مونږه په دې مختلفو په پښتونخوا په مختلفو علاقو کې چې ګرځو په ښارونو کلو کې د مونږه د ګنداره ټکي په دیوالونو باندې په بعض وخت په ګاډو باندې د سکولونو نمونه د کالجونو نمونه دا ګنداره ټکي چې کوم دی نو دا یو تهذیب دلته شوی دی او هغه تهذیب چې کوم دی نو د الکساندر مقدوني چې هغه دغه دی یوناني دی دغه د راتلو نه مخکې شروع شو او د ایران چې کوم نو د فارس چې کوم امپایر او امپراتوري و دا هغه دغه کړي د هغه یو صوبه و او دا یو گورنر په دلته ناستو او دا تر ټکسلا خو د علاقه و نو دې ته به ګنداره ویلا